بوډۍ ښځه. د مکې بازار کې یوې بوډۍ ښځې د لرګیو پنډه په سر ایښې وه. خپل کور ته روانه وه، خو د ډېر زړښت او کمزوریتوب له امله یې لنګي لړزېدل او ورو ورو قدمونه یې اخیستل. بازار کې ګڼه ګوڼه ډېره وه، هر څوک په خپل کار پسې روان و. لیکن د مکې یو ځوان چې له لرې څخه دغه کمزورې بوډۍ ښځه ولیدله، په بیړه ورغی او هغه د لرګیو پنډې ورڅخه واخیستلو او په اوږه یې کړ. له بوډۍ ښځې نه یې د هغې د کور په اړه وپوښتل چې چیرې دی. که څه هم د بوډۍ ښځې کور یوه اندازه لرې و او ګرمي هم زیاته وه، خو ځوان بیا داسې نه و چې د مسافې لرېوالی او د ټکنده غرمې لمر دی د ده په همت کوم منفي تاثیر وکولی شي، بلکې په ډېرې عاجزۍ او خاکسارۍ له دغې بوډۍ سره د مرستې په پار یې د هغې پنډکی سر باندې کېښودلو او روان شو. بوډۍ او ځوان روانو. د مکې ګرمي خو هسې هم ډېره سخته وي، خو په دې ورځ بیا ګرمي بیخي زور اخیستی و. له اوږده مزل وروسته د بوډۍ کور راورسېده. ځوان هم له خپل اوږې څخه بارښکته کړ او د هغې د کور مخې ته یې کېښوده. بوډۍ ښځه چې د مرسته کوونکي ځوان له ښو اخلاقو نه متاثره شوه، په ډېره شرمېدلې لهجه یې ورته وویل: ځوانه، له ما سره داسې څه نشته چې ستا اجره درکړم، خو زه به تا ته یو قیمتي نصیحت وکړم، او هغه دا چې کله خپل ښار مکې ته ستون شوې، هلته یو جادوګر دی، نعوذ بالله، محمد یې نوم دی او د پیغمبرۍ دعوه هم کوي. که چیرې ورسره مخ شوې، پام کوه چې خبره یې ونه منې. ځوان په پښتونکې لهجه ورته وویل: ابۍ، ولې یې خبره ونه منم؟ بوډۍ ورته وویل: ځکه چې هغه محمد نامي کس بد اخلاقه دی، نعوذ بالله. ځوان بیا ورته وویل: که چیرې زه په خپله محمد یم، بیا څه وکړم؟ بوډۍ چې دا خبره واورېده، سر یې ښکته کړو او په سوچ کې شوه چې خلکو به ما ته ویل چې محمد جادوګر او بد اخلاقه دی، هغه خو دومره خوش اخلاقه او خادم انسان دی. بوډۍ ښځې په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې، دا مبارکه کلمه وویله: اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. شاهدي ورکوم په دې خبره چې نشته معبود برحق مګر یو الله جل جلاله دی، او دا چې ته محمد صلی الله علیه وسلم د الله را لېږل شوی پیغمبر یې. عبرت. ملګرو، راځئ چې خپل ځانونه په نبوي اخلاقو ښایسته کړو، تر څو کفار زموږ له نیکو اخلاقو متاثر شي او د دښمنۍ پر ځای د اسلام دوستي خپله کړي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته محمدي اخلاق را په برخه کړي. آمین. مظلومان وغوښه
محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.